شازلمي ګیره برید دنګ شملې نه لري د هغه کلي جنکۍ به لوپټې نه لري او اوس امریکا کې د وطن دښمنان هم پیژنو یا به یې سر ماتي او یا به لاس او پښې نه لري څوک د جمهوریت راته مثبت تشریح کوي دوی غوښې د خنزیر خوري او د خره خوري او که څه خوري او چې اوس هم د طالب په اړه سوچ د چا منفي وي پوښتنه ترې پکار ده چې واښه خوري او که څه خوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو صوفي شاعر وایي لږ مخکې شه ما پتن صاحب بیا بخیر صاحب د یو صوفي شاعر دوه بیتونه دي محبت چې د آقا نه وي پکې نو ایمان به خامخا نه وي پکې نه محفل دی نه تقریر دی نه کتاب دی چې صفت د مصطفی نه وي پکې. نو د تاسو ټولو نه یو پوښتنه کوم ټول په ډېر محبت سره درود شریف ووایئ او د جمعې مبارکه شپه ده انشاءالله چې دا به زموږ دپاره یو ځانګړې ګټه وي. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. وایي دنګه شمله دې ټیټه مه شوه او شمله چې ټیټه شي شرمېږي ولسي نه او یار د صفت محتاجه نه دی او په ګلابونو اته چا شیندلې دي نه. نو زه وایم چې نړیوال به سپوږمۍ ته ختلې وي خو د خوستوالو د مشاعرې له خونده نه دي خبره. چې څومره خوند دی په دې مشاعره کې ما سره داسې الفاظ او ډېر خوشحاله یم چې دومره په شوق او ذوق راغلي دي ستاسې ته او خصوصا ټولو ته سلام او راغلو مېلمنو ته دوه ځلې سلام. لکه چې څرنګې شوده خواږه دي شات خواږه دي لکه چې څرنګې شوده خواږه دي شات خواږه دي دغه شان ته خوږې او ستا ټول حرکات خواږه دي. لکه چې څرنګې شوده خواږه دي شات خواږه دي دغه شان ته خوږې او ستا ټول حرکات خواږه دي. ټول افغانان خواږه دي ټول پښتانه خواږه دي که غلط نه شم نو خوستوال پکې لږ زیات خواږه دي. ټول افغانان خواږه دي ټول پښتانه خواږه دي که غلط نه شم نو خوستوال پکې لږ زیات خواږه دي. او که د ورورۍ سوچ پښتانه ته راشي نو لیوني به هم لمانځه ته راشي او سولې چې چا د جنازه کړې وه په ټیټ نظر به د واده ته راشي. غم د زما په زړه کې داسې خوښ وي لکه د ښار ماشوم چې غره ته راشي او چېرته چې مړاوی ګلاب وګورم ستا خوبولې سترګې زړه ته راشي. چېرته چې مړاوی ګلاب وګورم ستا خوبولې سترګې زړه ته راشي او مفتونه ګران هېواد الله آزاد که هر مسافر د خپل کاڼي ته راشي. مفتونه ګران هېواد الله آزاد که هر مسافر د خپل کاله ته راشي او که هر دښته هر یو غر په پسرلو ښکلی دی خو پسرلی زمونږ په وینو او جذبو ښکلی دی او که قومیت کوم ملګرو نه ګونګی دې شمه خو یقینا چې دا تاریخ په پښتنو ښکلی دی. او خدایه ستا لار کې مې بدن په څو ټوټو ویشه دا زړه مې ټول د شهیدانو په بچو ویشه چې غیرت عام شي حیا عام شي او مینه عام شي. خدایا ستا لار کې مې بدن په څو ټوټو ویشه دا زړه مې ټول د شهیدانو په بچو ویشه چې غیرت عام شي حیا عام شي او مینه عام شي. پښتانه مه ویشه نړۍ په پښتنو ویشه.
خدای ستا لار کې به بدن په څو ټوټو ویشا دا زړه مې ټول د شهیدانو په بچو ویشا چې غیرت عام شي حیا عام شي او مینه عام شي پښتانه مه ویشا نړۍ په پښتنو وویشا او د مرګه پس به مې تمام جیبونه ولټوي عطر دستا شول نور شیان په لیونو وویشا د مرګه پس به مې تمام جیبونه ولټوي او عطر دستا شول نور شیان په لیونو وویشا او دا څوک چې ډېر خواږه دي ډېر خواږه خوري او که څه خوري دا څوک چې ډېر خواږه دي ډېر خواږه خوري او که څه خوري ګلونه خوري که شهد خوري شوده خوري او که څه خوري او د پوهو لیونو کچه هم ورځ په ورځ زیاتېږي حیران یم چې په خپل ماغزه خوري او که څه خوري او دا څوک چې جمهوریت راته مثبت تشریح کوي دوی غوښې د خنزیر خوري او د خره خوري او که څه خوري دا څوک چې جمهوریت راته مثبت تشریح کوي دوی غوښې د خنزیر خوري او د خره خوري او که څه خوري او چې اوس هم د طالب په اړه سوچ د چا منفي وي پوښتنه ترې پکار ده چې واښه خوري او که څه خوري چې اوس هم د طالب په اړه سوچ د چا منفي وي پوښتنه ترې پکار ده چې واښه خوري او که څه خوري او دا زمونږ دوست او دښمن دواړه دا ولې دومره مستي زمونږ دوست او دښمن دواړه دا ولې دومره مستي ته ګوره چې زمونږ د سیند اوبه خوري او که څه خوري د زمونږ دوست او دښمن دواړه دا ولې دومره مستي ته ګوره چې زمونږ د سیند اوبه خوري او که څه خوري او ستا سترګې لکه وږي بازان نه لکه لیوان بس ولې خوري که ما خوري که مې زړه خوري او که څه خوري او د اخري درې بتره دي وایي چې شازلمي ګیره برید دنګ شملې نه لري چې شازلمي ګیره برید دنګ شملې نه لري د هغه کلي جنکۍ به لوپټې نه لري او اوس امریکا کې د وطن دښمنان هم پیژنو یا به یې سر ماتي او یا به لاس او پښې نه لري او هغه وطن د کلیساو سینماو کافي څوک چې طالب نه لري څوک چې مدرسې نه لري او خار مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي خار مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي کلیوال کړانده پکې ورکېږي او دا خواږه دوستان د خدای مالداره نه کوي چې مالداره شي خواږه پکې ورکېږي دا خواږه یاران د خدای مالداره نه کوي چې مالداره شي خواږه پکې ورکېږي او ګران سترګې د دویم افغانستان دی چا نه ځان او چا نه زړه پکې ورکېږي ګران سترګې د دویم افغانستان دی چا نه ځان او چا نه زړه پکې ورکېږي او یو څوک دی د مظلوم مخې ته ډال دی ورنجار شم یو څوک دی ظالمانو ته زوال دی ورنجار شم قلم د نازولي زوی په څېر زړه ته راتېر دی ټوپک د غیرتي ورور په مثال دی ورنجار شم او دلته یو ځوان سړی دی ډېر قهرمان سړی دی په مظلومانو باندې ښه مهربان سړی دی د ظالمانو سره د زړه نه وران سړی دی راویښوي به ملت لکه اذان سړی دی او نړۍ د ښځې نوم د افغانستان سړی دی السلام علیکم